بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو د نن زلمیله تعلیم یافته زلمیله دا پکار دی چې څنګه په مقامي سطح باندې یا د قومي سطح باندې څه کېږي او د هغې نه ځان خبر ساتي نو چې داسې په نړیوال سټیج باندې څه کېږي چې د هغې نه هم ځان خبر وساتي. په دنیا کې ډېر زیات تنظیمونه داسې دي چې موږ د هغې نه ځان خبرول پکار دي. په هغې کې یو G7 دی. G7 چې د ګروپ اف 7 ورته ویلی شي، دا هغه تنظیم دی چې په دې کې څنګه چې د دې د نوم نه کلیر ده چې په دې کې اووه ملکونه دي او هغه اووه ملکونه ډېر مالداره ملکونه دي او هم خیاله ملکونه دي. یعنې د هغوی په د دنیا کې چې ډېرې زیاتې کومې مسلې دي په هغې باندې د هغوی خیال یو دی. نو د دې اواز هم په دې وجه باندې یوي. دې ویډیو کې د دې تنظیم باره کې بنیادي معلومات در سره شریکوم. ګورئ دا تنظیم چې دی نه دی جوړ شوی دی په 1903 کې 1973 کې په واشنګټن ډي سي کې د دې بنیاد ایښی و. دا پورې د دې نورو تنظیمونو نه یو په دې وجه باندې بالکل بدل دی چې د دې پرمننټ سیکریټریټ نشته، یعنې د دې یو ځای کې یو دفتر نشته، بلکې هر کال د دې دا اووه ملکونه چې کوم دي نو په دې کې دا صدارت ګرځي کله یو ملک ته صدارت میلاو شي، کله بل ملک ته صدارت میلاو شي. چې کوم ملک ته صدارت میلاو شي نو په هغه کال په هغه ملک کې د دې سربراهي کانفرنس کېږي. نو هر کال د دې سربراهي کانفرنس کېږي. دې کې چې کوم ملکونه دي هغه کوم ملکونه دي نه دا د دنیا مالداره ملکونه دي، امریکا، کینیډا، بیا به یورپ کې چې دي نو جرمني، برطانیه، فرانس او ایټلي، او دلته به ایشیا کې د هغې ملګری جاپان دی. نو دا اووه ملکونه شو. دې سره موږ ته دا معلومه وي چې دا لږ وخت مخکې G8 و او په دې کې اتم ملک چې کوم هغه روس و. خو په 2014 کې چې کله روسو یوکرین باندې حمله وکړه او د هغې یو صوبه کرایمیا یې په زور باندې خپل ځان سره شامله کړه، نو د مغرب د خوا نه په روس چې دی د دې تنظیم نه وباسلی شو. دا یو سیاسي او اقتصادي تنظیم دی، یعنې د دې ابجکټیوز چې کوم دي نه هغه سیاسي دي او اقتصادي دي. مالدارۍ د دې نه تاسو دا اندازه ولګوئ چې په دې کې دا اووه ملکونه چې کوم شامل دي نو د دنیا په آبادۍ کې د دې حصه د 10% نه هم کمه ده، خو د دنیا په دولت کې د دې حصه چې ده نه هغه د نیمې نه سیوا ده، یعنې د 50% نه د 50% نه سیوا ده. اوس په 2023 کې د دې مشري جاپان سره ده، نو اوس یې کانفرنس په جاپان کې څو ورځې مخکې وشو. دغه شان د دې کامیابۍ چې د دې کامیابۍ ویلی شي چې په 2015 کې چې دا کوم په پیرس کې ماحولیاتي معاهده شوې وه نو دا د دې تنظیم پکې یو غټ لاس و. او دې سره د ایډز لپاره چې د ایډز د علاج لپاره کوم کوششونه کېږي نو هغې کې هم د دې تنظیم لاس دی. نو داسې د دې څه کامیابۍ شته، خو بل طرف ته په دې تنظیم باندې دا نیوکې کېږي چې دا خو مالداره ملکونه دي، د مغرب ملکونه دي، او که جاپان ورسره د ایشیا نه هم د خدای دي هم خیال، نو لهذا دی د روس خلاف و یا د چین خلاف و یا نور چې کوم ډیولپینګ نیشنز دي یا درېیمه دنیا چې ورته ویلی شي، نو د دې خو په دې تنظیم کې اډو ریپرزنټیشن نمایندګي نشته. نو چې کله د دې نمایندګي نشته نو وایي دا مالداره ملکونه د نورې دنیا سره او د غریب دنیا او د دې مسلو سره څه کوي او د هغې مسلو ورکولو کې د دې هېڅ دلچسپي نشته. نو ځکه دا مو کانفرنس نو اکثره داسې کېږي چې کوم ملکي کانفرنس نه د دغې غریبو ملکونو سره تعلق لرونکي د دغې هغه خلک چې کوي عوام چې کوي ولس چې کوي نه د دې تنظیمو خلاف مظاهرې هم کوي. نو دا د G7 باره کې یو څو خبرې بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو. دا